بسم الله الرحمن الرحیم مایکروسافټ ورډ ترالمه که تاسو ته یاد شي په تېرو ویډیو کې موږ رایټ کلیک مینیو او سټیټس بار مینیو ویلې وه دې کې به انشاءالله کویک اکسس ټول بار سټارټ کوو صحیح شو کویک اکسس ټول بار صحیح شو چې دې ته په لنډیز سره QAT هم ویلی شي یعنی کویک اکسس ټول بار کویک مطلب تیز اکسس لاسرسی ټول بار د شیانو پټه د کویک اکسس ټول بار له مخې موږ کولی شو چې یو کمانډ ته په تیزۍ سره لاسرسی ولرو بغیر له دې نه چې زموږ ټایم زیات مصرف شي بغیر له دې نه چې زموږ ټایم ضایع شي نو موږ کولی شو په تیزۍ سره یو کمانډ ته لاسرسی ولرو همدغه شان که تاسو وګورئ موږ سره بای ډیفالټ په دغه کویک اکسس ټول بار کې سیو انډو او ریډو دغه درې بټنې موږ سره په دې کې موجود دي او همدا شان د ورډ آیکن هم موږ سره په دې ځای کې موجود دي چې زه کله به دې باندې کلیک وکړم چې په دغه کې به موږ سره مختلف بټنې موجود وي لایک فار ایگزامپل ریسټور دی موږ سره په دې کې موو سایز مینیمایز میکسیمایز او همدا شان په دې کې موږ سره کلوز بټن هم موجود دی چې دغه شارټکټ الټ F4 دی زه ورته چې دغه راته مینیمایز کې مینیمایز باندې کلیک کوم نو اتوماتیکلی ماته دا مینیمایز شي همدغه شان دی شارټکټ څه شی دی الټ سپیس دی شارټکټ الټ سپیس دی اوس که تاسو چې دغه راته مینیمایز کا نو مینیمایز کې ان انډرلاین دی تاسو به ان پریس کې اتوماتیکلی ماته MS Word مینیمایز شي الټ سپیس ان ماته به دا مینیمایز شي او همدا شان که زه فار ایگزامپل سیو باندې ودرېږم نو دې سره یې لیکلی دي کنټرول S دغه شارټکټ یې موږ پوره ویلي دي همدغه شان زه راځم کسټمایز کویک اکسس ټول بار باندې کلیک کوم دې ځای کې موږ سره مختلف قسمه کمانډز دي چې کوم کمانډز زه کولی شم چې په دغه کویک اکسس ټول بار کې ځان سره اډ کړم زه وایم چې نیو کمانډ ماته په دې کې اډ کا نیو کمانډ ماته په دې کې اډ شي یعنی اوس زه کولی شم چې په ډېرې تیزۍ سره نیو کمانډ څخه استفاده وکړم بغیر له دې نه چې زما وخت ضایع شي لکه مخکې به زه راتلم فایل ته نیو ته به راتلم دلته مې بلینک ډاکومنټ انتخاب کو کریټ باندې مې کلیک کو نو ګورئ څلور پنځه کلیکونه له ما څخه وخت نیو همدغه شان زه اوس کولی شم چې په یو کلیک سره دغه کمانډ اپلای کړم او نیو ډاکومنټ ځان ته راولم همدغه شان زه کولی شم چې د همدې په ترو سره نور کمانډونه هم په دې کې اډ کړم لایک ایمیل کویک پرنټ پریویو ان پرنټ سپیلنګ ان ګرامر ټیبل ډرا اوپن ریسنټ فایل همدغه شان بل موږ سره مور کمانډز دي مور کمانډز څخه مخکې زه راځم اول تاسو ته شو بیلو د ریبن درښایم شو بیلو د ریبن مطلب دا دی چې زه کولی شم چې کویک اکسس ټول بار دا د ریبن نه لاندې شو کړم شو بیلو د ریبن بیا ورته راځم شو ابف د ریبن اوس بیا راته بره شو کی بیلو لاندې ته وایي ابف بره ته وایي صحیح شو اوس زه راځم هلته مور کمانډس باندې کلیک کوم چې کله زه مور کمانډس باندې کلیک کوم نو ما کویک اکسس ټول بار ته راولي صحیح شو خو دې دپاره به انشاءالله تاسو به ټایم ټیبل شیر کړم او تاسو به چې د په هغه ټایم ټیبل باندې عمل وکړئ انشاءالله او زه به هم تاسو ویډیوګانې راوړم تاسو به پوره ویډیوګانې ګورئ او زده کوئ به جنرال نه به انشاءالله سټارټ کیږو ډسپلی پروفینګ سیو همدغه شان دغه ټول کمانډس او دغه ټول چې کوم آپشن په دې کې موجود دي یو به انشاءالله وایو خو تاسو کوشش کوئ چې دغه ویډیو سره پوره وګورئ او لایک یې کړئ همدغه شان زه به دې کې تاسو دا کار وکړم چې زه ورته وایم چې کوم کمانډونه ما سره فرست موجود وو او کوم سره نوي راغلي دي په هغو منځ کې زه سپریټر راوستل غواړم تاسو به دغه لاست کمانډ باندې ودرېږئ دلته به ورته سپریټر واخلئ او دا به ورته اډ کړئ چې کله مو دا اډ کړو نو موږ ته یو لاین به دې ځای کې اډ شي نور کمانډونه هم زه دې ځای څخه اډ کولی شم لایک فار ایگزامپل ډیلیټ کمنټ راته پکې اډ کا دغه راته پکې اډ کا بس دا تاسو چې کله اوکې کلیک کړئ نو اتوماتیکلی به ماته په دې ځای کې لاین راشي دا موږ سره کسټمایزیشن کمانډس دي او دا موږ سره ډیفالټ کمانډ دي همدغه شان زه کولی شم چې د خپلې خوښې کمانډ هم په دې ځای کې زه اډ کړم کوم کمانډ پکې اډ کړئ زه ورته وایم چې فار ایگزامپل فوټ نوټ راته پکې اډ کا رایټ کلیک به په دې باندې وکړئ اډ ټو کویک اکسس ټول بار دې باندې به تاسو کلیک کړئ نو اتوماتیکلی به تاسو هغه په دې ځای کې هم اډ شي کله چې تاسو په دې باندې رایټ کلیک وکړئ نو دې کې ما سره څلور کمانډز هم موجود دي کسټمایز کویک اکسس ټول بار دا ما کسټمایزیشن ته بوزي او هغه آپشن ته به ما راولي بیا زه رایټ کلیک کوم شو کویک اکسس ټول بار بیلو د ریبن لاندې برته شو کی صحیح شو دې ما تاسو کلیک کړئ بیا ورباندې زه کلیک کوم شو کویک اکسس ټول بار ابف د ریبن بره بره د شو کی صحیح شو بیا زه رایټ کلیک کوم کسټمایز د ریبن زه کولی شم چې د ریبن هم کسټمایز کړم خو دا به انشاءالله به ورډ آپشنز کې وایو بیا زه رایټ کلیک کوم مینیمایز د ریبن دغه ریبن راته مینیمایز کا چې تاسو دا د دې بټن په تر باندې هم کولی شئ چې دا مینیمایز یا میکسیمایز کړئ یا ډبل کلیک ور باندې وکړئ دا به مینیمایز کیږي او میکسیمایز کیږي اوس زه غواړم چې دا کمانډونه له دې څخه ریموو کړم دې باندې به زه رایټ کلیک کوم ریموو رایټ کلیک ریموو یا فار ایگزامپل چې کوم مو دې ځای نه اډ کړی وي هغه نه به کلیک ایسته کړئ تاسو به اتوماتیکلی هغه ریموو کیږي ګوره ما سیو ایسته کړو زه وایم چې سیو راته پکې راوله سیو به راته پکې راشي دا غواړم ریموو کړم رایټ کلیک صحیح شو رایټ کلیک دا مې هم ریموو کړو او زه ورته چې دغه هر سره خپل حالت ته راوله تاسو بل ته راشئ مور کمانډز ته او دې ځای کې به تاسو ریسیټ ته راشئ ریسیټ اونلی کویک اکسس ټول بار یس دا ورته واخله دا اوکې کلیک کا دا به تاسو ته هغه حالت ته راشي چې کوم حالت کې موږ مایکروسافټ افیس انسټال کړی و هیله کوم چې دغه ویډیو به تاسو خوښه شوي وي که دغه ویډیو مو خوښه شوي وي د لایک بټن ضرور بس کړئ